څنګه ور وښیو. دا د کندهار ولایت نن د جمعې ورځ ده. څونه رش دي عوام ټول طالبان دي او حکومت ولاړ دي. دا خو نو د دا د کندهار ولایت لویه څارنوالي او د لویه څارنوالۍ ودانۍ ده چې تاسو یې وینئ. الحمدلله تېره شپه تېره ورځ پرون یعنې پنجشنبه مجاهدین الحمدلله ښار ته داخل سوله او په بشپړه توګه باندې د کندهار مرکز ښار د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلی. دا ودانۍ چې تاسو ته ښکاري دا د کندهار ولایت د لویې څارنوالۍ عمومي ودانۍ ده. دا د کندهار لویه څارنوالي ده. الحمدلله هیڅ قسم زیان نشته، هر څه په خپل ځای باندې جوړ ثابته سالم او روغ پاتې دي. دښمن په داسې حالت کې تېښته کړې ده چې بغیر د مقاومته هغوی تېښته کړې ده. دا تعمیر هم د بهر له طرفه د کندهار ولایت د لویې څارنوالۍ ودانۍ ده. دغه زیرخانه یا زیرزمیني به شاید ډېرو بندیانو ته یاد وي، ځکه دا د څارنوالۍ هغه زیرزمیني ده چې دلته به تقریبا بندیان میاشتونه تقریبا ځینې بندیان به د کال په موده کې هم ساتل کېدله. دغه زیرخانې دي چې ډېر د عذاب او د تکلیفونو ځای و، خو اوس یې دلته هغه وړې وړې کوټې وې مخکې، ما خپله پکې تقریبا 4.5 میاشتې وخت تېر کړی دی. هغه یې ختمې کړي دي، د دې نه یو غټ هال یې جوړ کړی دی چې دوی خپل کار ځینې اخلي، د دفترونو کار ځینې اخلي. دغه ځای کې په دې کوټو کې به زندانیان اوسېدله. په دا کوټه کې نورې وړې وړې د تشنابونو غوندې کوټې وې، په دې کې به زندانیان اوسېدله. د دې زینو نه لاندې تاسو دا وګورئ محترم وروڼو، د دې زینو نه لاندې به ډېره بې ادبي معاب په وړه وړه بوتلو کې به زندانیانو میتیازې کولې. هغوی به یې بیا یو غټ بیلر دلته ورته ایښي و، په هغه بیلر کې به دغه میتیازې اچولې. بیا چې به هغه بیلر ډکېدی بیا به یې په همدې زندانیانو باندې برته دې وحشیانو ایستل. دا د څارنوالۍ لاندې زیرزمیني ده چې دا کوټه هم داسې غټه کوټه وه په همدې حال باندې، او دا کوټه کې واړه واړه تشنابونه غوندې کوټې وې چې دلته بیا مجاهدینو ته شکنجې تعذیبونه ورکول، او دا د دوی د 5 د 6 د 10 میاشتو د اوسېدلو ځایونه وه. ان ځینې خو به 1 کال نه هم زیات پکښې کې وه.